تازه طالب ځواکونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اغزن تار راټول کړ. سلام ستړي مشي په سر کې یادونه کوو کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په لړ کې طالب ځواکونو ویلي چې د هیواد په ختیځ او سویل ختیځو سیمو کې د پاکستان لخوا غځول شوی اغزن تار راټول کړی دی. د راپورونو له مخې دا اقدام په ځانګړي ډول د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ او د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې ترسره شوی، چیرته چې د پاکستاني ځواکونو لخوا اغزن تار غځول شوی و. طالب ځواکونو یاد تارونه راټول کړي او له سیمې لرې کړي دي. دغه پرمختګ داسې مهال رامنځته کیږي چې په وروستیو ورځو کې سرحدي نښتې او هوایي بریدونه زیات شوي او د سیمې وضعیت یې لا حساس کړی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په زیاترو سیمو کې ملکی ځایونه د بریدونو هدف ګرځېدلي. هغه دا چې د خلکو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. طالب چارواکي ټینګار کوي چې د سرحدي سیمو ساتنه د دوی مسؤلیت دی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې ته لاس وغځوي. د هغوی په وینا د اغزن تار راټولولو د ملي حاکمیت د دفاع یوه برخه ده او د ورته اقداماتو پر وړاندې به جدي او دوامداره دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې وروستي تحولات او د تاوتریخوالي زیاتوالی د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی اندېښنه ښیي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د سیمې د امنیت به نور هم زیانمن شي. سیاسي او امنیتي شنونکي باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي اختلافات اوږد تاریخ لري او د وروستیو پرمختګونو ښیي چې دا مسله لا هم د دواړو لورو ترمنځ یوه جدي ننګونه ده. د دوی په اند د دې ستونزې د حل لپاره دوامداره سیاسي خبرې او ډیپلوماټیکي هڅې اړینې دي څو د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیول شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.